السلام علیکم محترمه، تا پوښتنه رالېږلې ده چې نفلي روژه بغیر د پېشمني نه کېږي او که نه. نو دا مسله ځان سره یاد ساته چې دا پېشمنی چې دی که نه، دا د فرضي روژې دپاره په رمضان میاشت کې د پېشمني کول سنت دي ښه، او دې ته د برکت والا خوراک ویلی شوی دی. او د نفلي روژې دپاره پېشمنۍ کول چې دي دا مستحب دي. که تا بحر الرایق کنز الدقایق شرحه په دې نفلي روژه باندې وګوري یا د کنز حاشیه وګوري، دا مسله به درته میلاو شي چې نفلي روژه سړی تر ظهوه کبرا پورې کولی شي. ظهوه کبرا معنا دا ده چې لکه سهار راپاڅېدې او خوراک نه و، نو هم د سهار هم ته نیت کولی شي. صحیح ده؟ یا د شپې نه دې نیت کړی، سهار هم نیت کولی شي چې لا لمر نه وي راختلی، د لمر ختلو نه بعد هم خوراک که دې نه وي کړی نو نیت کولی شي او نفلي روژه نیسلی شي. خو پېشمنی کول چې دي دا د برکت خوراک دی او دې کې ځان شریکول پکار دي.